لیدونکو په 15 درس کې موږ په لوپس په ډو وایل او وایل لوپ باندې بحث وکړ. اوس تاسو د سی پروګرامینګ 14 درس لیدونکي یاست چې په 14 درس کې موږ به په فار لوپ باندې بحث کوو. دا ویډیو موږ ځانګړې کړې د فار لوپ لپاره. فار لوپ څه ته ویل کېږي؟ د لوپ تعریف ته په کتو باندې موږ وویل لوپ کله چې موږ غواړو بلاک اف کوډ وي، یو اندازه کوډ وي، غواړو موږ بار بار تکرار کړو، هغې لپاره موږ د لوپ نه استفاده کوو پروګرامینګ کې. نو فار لوپ هم د لوپ یو قسم دی چې دا خپل ځانګړی سنټکس لري او دا هغه وخت کاریږي کله چې موږ ته هغه اګزیکټ معنا دقیق نمبر د یو کوډ معلوم وي چې دا باید رن شي، نو هغې لپاره موږ فار لوپ کاروو. راځئ د فار لوپ سنټکس باندې بحث کوو. د فار لوپ لپاره کوم ځانګړی موږ سنټکس لرو په هغې باندې بحث کوو. فار لوپ سنټکس ډېر ساده ده چې تاسو باید څه وکړئ، فار کیورډ دا به تاسو ولیکئ او بیا به تاسو بریکټس او د بریکټس په داخل کې 3 ایکسپریشنه به تاسو ورکئ. یو ایکسپریشن د هغې نه وروسته به تاسو سیمی کالن به بل ایکسپریشن راځي ایکسپریشن او به دریم ایکسپریشن هم شتون لري. ایکسپریشن به تاسو ته ورکئ. معنا په فار لوپ کې 3 ایکسپریشنه شامل دي. بیا به تاسو یې لپاره باډي ورکئ. نو باډي کې به تاسو کوم کوډ چې غواړئ، بلاک اف کوډ تاسو غواړئ چې هغه رن شي، بلاک اف کوډ غواړئ چې رن شي، هغه به تاسو هلته ذکر کړئ. دا د دې سنټکس دی. راځئ په یو مثال باندې موږ بحث کوو. همدې سنټکس ته په کتو باندې یو مثال موږ کاروو. ګورئ په تېر مثالونو کې موږ ویلي چې افغانستان غواړو موږ څو کرتې رن کړو، نو هماغه مثال زه کارول غواړم. هدف دا دی تاسو به یو انټیجر یو ویلیو کریټ کړئ تر څو موږ ته د لوپ شمیر راښیي موږ ته چې لوپ باید هغې کې کاونټ شي. نو موږ ورته وایو کاونټ یو، کاونټ ویریبل دی، یو ما ورته اساین کړه. راځم زه فار لیکمه، کیورډ دا تاسو بریکټس په ولیکئ، ایکسپریشن موږ دا لیکو. اول ایکسپریشن دا ده چې کاونټ ته موږ یو اساین کړه، یعنې دا به سټارټ د یو څخه علي. که چېرې تاسو هلته نم اساین کوئ، کولی شئ تاسو هلته هم اساین کړئ. ډېر ساده، هلته فقط ویریبل کریټ کړئ، یعنې د یو نه به شروع کېږي. میث کې به موږ ورته کنډیشن راولو. دویم ایکسپریشن دا د کنډیشن لپاره ده، یعنې دا کاونټ موږ ته رن کړه، تر هغه وخته پورې رن کړه چې کاونټ دا ویلیو د 15 څخه کم وي. او په همدې شکل بله برخه ما تاسو ویلو چې دا تھرډ ایکسپریشن ده چې دا همیش به رن کېږي، یعنې هر د لوپ هر کنډیشن په عملي کېدو سره به دا رن کېږي چې هغه انکریمنټ یا ډیکریمنټ ده. دا به تاسو ولیکئ او په دې شکل تاسو باډي ورته ورکړئ، بلاک اف کوډ به ورته ذکر کړئ. که چېرې دا ډیکریمنټ او انکریمنټ دا برخه نه وي، تھرډ ایکسپریشن نه وي، نو موږ لپاره دا لوپ به انډلیس وي، معنا دوامداره لوپ به وي، دا به چلیږي. راځئ بلاک اف کوډ د ورکول غواړم. بیا ساده مثال تر څو تاسو یې پریکټس کړئ. دلته زه وایم چې افغانستان ماته شو کړه. افغانستان د شو کول غواړم، خو بله خبره ده تر څو تاسو دا کاونټ تعداد هم معلوم شي، ښه خبره دا ده تاسو کاونټ هم شو کړئ. اکسس سپیسیفایر به تاسو ورته ورکړئ او اخر کې به تاسو دا کاونټ ویریبل به ورته شو کړئ، یعنې دلته به تاسو یو کامه ورکړئ، د کامې نه وروسته دا، او اخر کې به تاسو سیمی کالن ورکوئ، د اضافه کامې دا به ته لرې کړئ. که چېرې تاسو دا رن کمپایل او رن کړئ، تاسو به دا شوکۍ د 1 څخه تر 4 پورې، خو دا هورزنټل دی. نو که چېرې تاسو غواړئ دا ورټیکل شو شي، تاسو به ورته نیو لاین لپاره کوم سنټکس چې موږ لرو هغه به تاسو وکاروئ. هر یو افغانستان چې رن کېږي بیل لاین کې به تاسو شو کوئ. نو ګورئ تاسو دلته وګورئ افغانستان د 1 څخه سټارټ لري تر 4 پورې. 15 ځکه نه راځي چې موږ ورته ویلو کاونټ چې کوشنیدر 15 څخه وي، نو 15 پکې شامل نه ده. که چېرې تاسو 15 پکې هم شاملوئ، یعنې 15 راشي، تاسو کولی شئ دلته د ایکول ساین ورته اضافه کړئ او دا تاسو دلته رن کړئ، یعنې 15 کرتې به دا موږ ته شو کېږي. دا یو ساده مثال د فار لوپ لپاره. اوس فار لوپ لپاره موږ راځو یو بل قسم چې هغې ته موږ نیسټډ لوپ ویلی شو. نیسټډ فار لوپ، یعنې د دې څخه هدف دا دی
چې د یو لوپ په داخل کې مونږ بل لوپ لرو نو هغه څنګه مونږ کولی شو یعنی کله چې د یو لوپ په داخل کې بل لوپ راشي هغې ته نسټډ لوپ ویل کېږي چې دا کانسپټ په فار کې د عملي کېدو وړ ده. راځو په سینټکس باندې کار کوو. سینټکس یې دا ده چې تاسو به څه وکئ یو اوټر لوپ ورته وایي اوټر لوپ ورته وایي تاسو به دا ذکر کوئ بیا به وروسته تاسو انر لوپ به راولئ یعنې هدف د اوټر لوپ هغه لوپ چې مثال په داخل کې د بل لوپ درلودونکی ده. فکر وکړئ مثال مونږ فار لیکو او هلته مونږ ایکسپریشن نمبر 1 او په همدې شکل ایکسپریشن نمبر 2 او بیا به تاسو دا ایکسپریشن نمبر 3 تاسو به دا لیکئ. دا یو شو او په همدې شکل مونږ یو بل لوپ راولو. که چیرې تاسو وګورئ د دې باډي دلته مونږ یو باډي ورته ورکوو نو دا انر لوپ چې دا د فار لوپ د اوټر لوپ په داخل کې راځي نو کله چې یو لوپ په داخل کې بل لوپ راشي هغې ته مونږ په پروګرامینګ کې نسټډ لوپ ورته ویلی شو. نو تاسو وګورئ دا اوټر لوپ دی دا انر لوپ دی معنا دا انر لوپ چې دی دا د فار لوپ اوټر لوپ په داخل کې راغلی نو داسې حالات چې کله پیښي هغې ته مونږ ویلی شو نسټډ لوپ. راځئ نسټډ لوپ یو مثال کارو. راځئ یو مثال وکارو په مثال کې واضح ډول تاسو پوهیږئ. دا برخه به مونږ کمنټ کوو ځکه سینټکس ته ضرورت نشته دا برخه مونږ کمنټ کوو زمونږ په کار نه ده. موضوع د نسټډ لوپ ده ښه ورته متوجه شئ. اول مونږ یو انټیجر کاونټ ویریبل کریټ کوو د کاونټ د اوټر لپاره او په همدې شکل مونږ کاونټ کریټ کوو د انر لپاره چې د دواړو هغه تعداد مونږ ته وشماري. دو ویریبل مونږ کریټ کړه صحیح ده. راځو اول ویریبل چې هغه اوټر اول لوپ چې هغه اوټر لوپ دی هغې لپاره مونږ څه کوو فار لوپ کریټ کوو. فار به تاسو ولیکئ کنډیشن به ورته ورکئ د کاونټ اوټر دا به تاسو آسان کئ ویلیو به ورته آسان کئ یو په همدې شکل تاسو به دویم برخه کنډیشن به ورته ورکئ. زه ورته یم دا کم کاونټ چې موږ لرو د اوټر لپاره دا د رن کېږي څو کرتې یعنی رن کېږي دی تر هغه وخته پورې چې دا کوشتی یا مساوي د دریو سره شي او په همدې شکل موږ دا کاونټ اوټر چې ده دا به یو یو انکریمنټ کېږي. دا زموږ لوپ شو اوټر لوپ. اوس د دې په داخل کې موږ بل لوپ راولو. بل لوپ هغه ته څنګه وایو تاسو به ولیکئ فار به ولیکئ او تاسو به دا کنډیشن کریټ کړئ. تاسو به انر لوپ راولئ دکه کاونټ انر دا د انر لوپ لپاره موږ کارو دلته به تاسو پیسټ کړئ او دا به ساین کړئ دا هم شروع د یو څخه او به بل به تاسو څه وکړئ د لپاره کنډیشن تاسو ته ورکړئ. کنډیشن څه ده دا به رن کېږي دا هم درې کرتې یا تاسو دا کولی شئ دا بل کنډیشن تاسو ته کولی شئ مثال زه ورته یم 10 کرتې ووایه او دا به رن کېږي څو 3 کرتې او تاسو به دا بند کړئ او دا برخه به څه کړئ انکریمنټ کړئ. دې لپاره به تاسو هم یو باډي ذکر کړئ بلاک اف کوډ چې رن شي نو زه لیکم پرنټ اف دې لپاره هم زه لیکم او بر لپاره به هم تاسو د مین یا اوټر لوپ لپاره تاسو به هم پرنټ اف ولیکئ. نو دلته لیکم ډېر ساده افغانستان د لیکم دا لوپ راغستل زه غواړم صحیح شو د لوپ هغه تعداد یا ویلیو زه راغستل غواړم ځکه موږ ته لږ وضاحت راکوي نو تاسو دلته راشئ اوټر لوپ به هم دلته راولئ ډېر ساده تر څو کم ویلیو چې په دې کې سټور کېږي د ایټریشن په جریان کې هغه به موږ ته شو کوي. راشئ د انر لوپ لپاره هم تاسو یو باډي کوډ اف بلاک کریټ کړئ تر څو هغه به تاسو ته شو کېږي ته ورته به لو یو. اوس تاسو به څه وکړئ دې لپاره انر لوپ دا دغه به تاسو راولئ ویریبل تر څو هغه کاونټ ویلیو تاسو شو کړي. ښه دا موږ بلاک اف کوډ دلته موږ ولیکه. نو ګورئ دې هدف څه دی فار لوپ اوټر لوپ هدف دا دی چې دا به د یو څخه تر 9 پورې دا به رن کېږي
یعنی اوټر لوپ کنډیشن چې ده کله چې دا کوشنی یا مساوي د لس وي دونه به دا رن کېږي او یو به زیاتېږي معنا اوس یو دی راځي شرط ته ګوري شرط صدق کوي دا به یو ور رن کېږي چې رن شو نو دا یو انکریمنټ کېږي زیاتېږي نو دلته چې یو دا چې یو انکریمنټ شي دا دوه کېږي په همدې شکل بیا شرط ته کتل کېږي شرط کې صدق کوي نو راځي دا باډي بیا رن کېږي په همدې شکل مخته دی نو دا چې لس کرته رن کېږي دا درې کرته رن کېږي معنا دا ټول لوپ چې موږ لرو دا به څو لس ضرب د درې دا به دېرش ځله دا رن کېږي خو د هر یو اوټر لوپ لپاره دا انر لوپ به درې کرته رن کېږي تاسو راځئ مثال کې موږ وګورو دا به موږ کمپایل رن کو تاسو ته وګورئ ښه دا برخه باید کمنټ شي زموږ نه ده پکار تاسو به دا کمنټ او بیا دوباره کمپایل رن به کوئ ښه دلته څه مشکل وی ولته تاسو باید شی ورکئ د دې سټیټمنټ څخه مخکې یو سیمی کالن تاسو باید وکاروئ صحیح خبره ده پرنټ اف دا سټیټمنټ سیمی کالن باید والی رن او کمپایل کوي ګورئ نو علت معلوم ده راځئ موږ علت وګورو تاسو ولته وګورئ په فار انر لوپ کې موږ کاونټر دا کاونټ ان موږ مساوي د درې سره کړی دلته مساوي موږ یو سره کړی دلته امبیګوټي شتون لري نو دې لپاره د کنډیشن به سم ولیکم زه ورته یم چې دا کله چې مساوي او یا کوشنی تر درې وي ته دې په اندازې سره موږ ته دا لوپ رن کا نو موږ راځو دوباره کمپایل او رن کوو ریزلټ موږ ګورو نو تاسو وګورئ دلته افغانستان موږ ته راځي بیلاویو راځي درې کرته خو دا سم نه معلومیږي راځي موږ یو انلاین ورته وکارو چې موږ ته واضح راشي نیو لاین کې موږ غواړو هارزنټل نه بلکې ورټیکل فارم کې د موږ ته شو شي تاسو راشي کمپایل او رن کړئ دلته تاسو وګورئ د هر افغانستان لپاره درې کرته لویو دا برن کېږي افغانستان لویو افغانستان لویو معنا که چیرې موږ وګورو تقریبا لس کرته افغانستان ده او هر یو ځل افغانستان لپاره درې کرته موږ لویو ذکر کړی نو که چیرې موږ دا وګورو چې دا لوپ څو کرته رن شوی اوټر لوپ لس کرته انر لوپ درې کرته د هر یو اوټر لوپ لپاره درې انر لوپ لازم نو که چیرې تاسو لس ضرب د درې کې تاسو دیش دلې یعنی دا لوپ موږ لپاره دیش دلې رن شوی ده دا ویډیو موږ هم دلته پای ته رسو د لوپ اړوند وه ډو وایل او وایل لوپ چې د لوپ نور اقسام دي موږ په 13 15 ویډیو کې کور کړي